د تندر او برېښنا پر مهال څنګه خپل ژوند خوندي کړو. کله چې په اسمان کې تورې وریځې راټولې شي، تندر وغږیږي او برېښنا وځلیږي، دا یوازې د باران نښه نه ده، بلکې دا د یو جدي خطر زنګ هم دی. هر کال په نړۍ کې زرګونه انسانان د تندر او برېښنا له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو دا ډول پیښې ډیری وخت د لږ احتیاط په وسیله مخنیوی کیدای شي. تر ټولو لومړی او مهم کار دا دی چې د تندر په پیل کې ژر تر ژره یو خوندي ځای ته ولاړ شو. که بهر یو، باید هڅه وکړو چې ودانۍ، کور یا موټر ته داخل شو. خلاص میدانونه، غونډۍ، د برېښنا ستنې او لوړې ونې هغه ځایونه دي چې برېښنا ډیر ژر ورته راکوزیږي، نو باید له دې ځایونو ځان وساتو. تر ونې لاندې درېدل که څه هم خلک یې د باران د مخنیوي لپاره کوي، خو په حقیقت کې تر ټولو خطرناک کار دی، ځکه ونې د برېښنا د جذب قوي مرکزونه دي. که څوک په داسې ځای کې وي چې هیڅ ودانۍ یا سرپناه نه وي، لکه کرونده یا دښته کې، نو غوره دا ده چې پر ځمکه کیني، سر ټیټ کړي او پښې سره نږدې کړي. دا حالت د دې سبب کیږي چې بدن د برېښنا لپاره لوی هدف ونه ګرځي او د لګېدو خطر کم شي. له اوبو څخه هم باید ځانګړې فاصله وساتل شي. سیندونه، جهیلونه، لامبو حوضونه او حتی باراني اوبه برېښنا په چټکۍ سره انتقالوي. که څوک د تندر پر وخت په اوبو کې وي، نو د مرګ خطر یې څو چنده لوړیږي. په کور کې دننه هم باید بې احتیاطي ونه شي. د تندر پر وخت باید له برېښنایي وسایلو، چارجرونو او فلزي شیانو څخه لرې واوسو. موبایل که په چارج کې وي یا کوم بل برېښنایي وسیله چې د برېښنا سره وصل وي، کارول یې خطرناک دي. همدارنګه باید کړکۍ او دروازې وتړل شي او له دیوالونو او برېښنایي تارونو څخه لږ فاصله ونیول شي. یو بل مهم ټکی دا دی چې خلک باید د تندر له ختمېدو وروسته هم ژر بهر ته ونه وځي، ځکه ډیر وخت برېښنا لا هم شاوخوا ګرځي، خو تندر یې نه اورېدل کیږي. ښه ده چې لږ تر لږه 30 دقیقې انتظار وشي، تر څو ډاډ ترلاسه شي چې خطر تیر شوی دی. په پای کې باید ووایو چې تندر او برېښنا د طبیعت ځواکمنې پدیدې دي، خو د سمې پوهې او لږ احتیاط په وسیله موږ کولی شو خپل ځان، خپله کورنۍ او خپل چاپیریال خوندي وساتو. که تندر واورې، نو دا تل په یاد ولره، برېښنا نږدې ده، نو ځان خوندي کړه. تندر او برېښنا د ځمکې او فضا د برقي چارجونو د توپیر په نتیجه کې رامنځته کیږي. دا پدیده هغه وخت رامنځته کیږي چې د بادونو په منځ کې د مثبت او منفي چارجونو ترمنځ توپیر تر یوې خاصې کچې پورې رامنځته شي. په داسې حالاتو کې کله چې چارجونه زیات شي، د برېښنا لړۍ پیلېږي، چې د دې عملیې په جریان کې تندر هم رامنځته کیږي. تندر هغه غږ دی چې د برېښنا د لړۍ په وخت کې رامنځته کیږي. د برېښنا جرقې د هوا په مالیکولونو باندې د شدید فشار او تودوخې اغیز کوي، چې له امله یې د هوا مالیکولونه په شدت سره تاوده او پراخه کیږي. دغه پراخوالی د توند غږ د رامنځته کېدو سبب ګرځي. دغه غږ چې موږ یې تندر بولو، په اصل کې د هوا د انبساط له امله رامنځته کیږي. د تندر او برېښنا د رامنځته کېدلو عوامل څه دي؟ د ګرمې او یخې هوا ترمنځ د تودوخې لوړ توپیر، د رطوبت کچه، د طوفان ځواک. تندر او برېښنا یوازې د طبیعت یوه جالبه پدیده نه ده، بلکې د انسانانو ژوند ته هم یو لړ مهمې اغیزې لري. د برېښنا شدت کولی شي د انسانانو ژوند ته جدي خطرونه رامنځته کړي. د برېښنا په ضربه کې د انسانانو او حیواناتو د ټپي کېدو امکان شته، او په ځینو حالتونو کې ممکن ځینې ودانۍ او ځمکې هم ولګیږي. تندر او برېښنا د طبیعت هغه پدیده ده چې له ډېر وخت راهیسې د بشر توجه ځان ته جلب کړې ده. که څه هم چې د دې پدیدې په اړه پوهه ورځ تر بلې زیاتیږي، بیا هم د هغې ځینې برخې لا هم د څېړنې او تحقیقاتو اړتیا لري. د دې پدیدې فزیکي او معنوي اغیزې د انسانانو د ژوند یوه جالبه برخه ده چې د ساینس او فلسفې په سترګو یې بیا ارزولی شو.